د ایران ولسمشر حسن روحاني د جولای پر 22مه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداري ورکړل چې د پر هیواد د فشار سیوا کولو چارې به ورته ناوړه نتیجې ولري. نوموړي ولسمشر ټرمپ مخاطب کړ او ویل با دوم شیر بازی نکنید. د زمري له لکۍ سره لوبې مه کوه، نتیجه به پښیماني وي، ټول عمري پښیماني. لا غورستا چې امریکا له ایران سره له نړیوالې اټومي لوزنامې ووتله، پر ایران ښایي لا ډیر سخت اقتصادي بندیزونه ولګي. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د اتوار پر ورځ د واټیکن ښار په سنت پیټرز څلورلاري کې خلکو ته په خپلې اونیزې وینا کې د روم په سمندرګي کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدو پر وروستی پیښه خفګان وښود او پکې مړو شوو هغو ته یې دعا وکړه. ایټالیا له تېر یوه کال راهیسې پر لیبیا فشار راوړی چې له خپلو سواحلو د ایټالیا پر لور د کډوالو د غیر قانوني تګ مخه ونیسي. په بریتانیا کې د خالی پر ورځ د شاپیټیو یا سنیلز د ځغاستي کلنۍ سیالي وشوه. په دې سیالۍ کې چې له 1980 لسیزې راهیسې هم په بریتانیا کې کېږي، یو 9 سلو شاپیټیو برخه واخیسته. د هوسټا په نوم یو شاپیټي چې هم د خالی پر سحر د یوه کور له باغه راخیستل شوی و، دغه سیالي وګټله.